او حدیث شریف کې هم راځي نبی علیہ السلام فرمایي ليس من امتي لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. نبی علیہ السلام فرمایي وای څوک چې زمونږ د مشرانو تعظیم نه کوي، زمونږ په کشرانو رحم نه کوي او زمونږ د عالمانو قدر نه کوي، نبی علیہ السلام فرمایي دا کس زما د امت نه دی، دا زما امتی نه دی. چې یو عالم قدر نه کوي، نبی علیہ السلام فرمایي چې دا انسان زما د امت نه دی، دا انسان زما امتی نه دی. نن چې ته یو عالم راخلی او هغه ته شهید کې او هغه ته په وینو کې سور کې، نبی علیہ السلام فرمایي چې قدر یې نه پیژني، قدر او زما د وارث او د عالم چې کوم دی قدر نه کوي، نبی علیہ السلام فرمایي لیس من امتی، دا انسان زما د امت نه دی. چې یو عالم ته راواخلي هغه شهید کړي او هغه په بې دردۍ سره ووژني، نو ستا به کم مقام د قیامت په ورځ او په کم ځګین کې به ته انسانه. د دنیا خو د عارضي زندگی ده. شیخ ادریس صاحب الله دی جنت الفردوس نصیب کړي او شهادت دی الله تعالی په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. دا هغه خو یو عارضي زندگی و بس لاړه تیر شو، هغه یو درویش د زمانه او یو لوی عالم الدین او چې ټول عمر د الله د رسول د احادیث خدمت کړي او د الله سبحانه وتعالى احکامات چې کوم دی امت ته ورسول، پلکاو علماء چې کوم دی امت ته ورکړو. نن من هغه د دین خدمتګارو او هغه درویش د زمانه چې کوم دی راوغځو، پیغمبر علیه السلام نن په سرو وینو کې ورولېږو چې دا واخله د پاکستان د طرف نه تاته نن دا ډالۍ راغله. نبی علیه السلام به هغه ته کتلي چې د پاکستان د طرف نه نن ماته زما وارث چې ټول عمر د حدیثو خدمت کړی او په وینو کې سور راغی عزتمند. نبی علیه السلام فرمایي لیس من امتي، دا خلک زما د امت نه دی، دا خلک زما د امت نه. نن چې د شیخ صاحب په قتل کې څومره خلک هم ملوث دي، څومره خلک هم په دې کې ملوث دي، دا ټول چې کوم د نبی علیه السلام لیس من، دا زما د امت نه دی. څوک چې زما د عالمانو قدر نه کوي، صرف قدر یې نه کوي که نه دا هم زما د امت نه دی. قتل خو ډېره لرې خبره ده. عزتمندو چې په جنګ کې هم چې کافر انسان یو د کافرانو سره دی جنګي، نو بوډاګانو زنانه ماشومان به دیو باندې به چې کوم دی رحم کوي، دا به نه وژني. نن ته یو عالم الدین او د نبی علیه السلام یو امتی او مسلمان او د نبی علیه السلام یو وارث د سپینو ډکو خاوند هغه داسې په بې دردۍ سره شهید کول. عزتمندو دا د انسانیت هغه اخرنۍ درجه ده چې د دې نه اقوا هړو انسان پاتې کېږي. نو عزتمندو دا موږ یوازې د شیخ صاحب ته د هغه خاندان ته تکلیف نه دی، دا د الله ته او د الله رسول ته اول تکلیف دی. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی فرمایي من اذا فقیها فقد اذا رسول الله صلی الله علیه وسلم. چا چې یو عالم ته تکلیف ورساو، یو عالم چې کوم دی هغه قتل کو، دا تکلیف چې کوم دی نبی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا د سیده لکه دا چې تا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورکړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا درد رسولی، دا داسې عمل دا چې ته یو عالم ته تکلیف ورسوي. عزتمندو شیخ صاحب خو یو درویش د زمانه ولاړ نه دی پانی جهان، دا خو بس یو زندگی و او د زندگی دروازې چې کوم دی په دې ځای پورې شو. خو امت چې کوم دی نن د شیخ ادریس صاحب دراسه چې کوم دی یتیم پاتې شو، چې څومره علما یې هغه دې امت ته ورکړي هغه ټول نن یتیمانان پاتې د 400 خاوره د هغې عوام او د هغې خلک چې کوم دی نن د شیخ ادریس صاحب د لاسه یتیمانان پاتې شول. یقینا عزتمندو زه په خپله باندې موږ جنازې له هلته تلي وو. عزتمندو د 400 خلک چې کم قدر او کم عزت د هغوی میلمنو له ورکو، دی په دې باندې دلالت کاوه چې د 400 خلک واقع چې د شیخ صاحب سره د هغه د خاندان سره ډیر زیات محبت کاوه، چې په هغه سخته ګرمۍ کې دې خلکو کومه قرباني ورکړه چې خلکو د ګاډو د پارکینګونو دپاره خپل ځګینه کولاو کړي وو چې دلته به میلمانه راځي به ګاډي ودروي او ور ځګین کې چې کوم دی خلک ولاړ ویل دلته دا ګاډي ودروي دلته ودروي. خلکو چې کوم دی په هغه سخته ګرمۍ کې اوبه راایستې وو، دې خلکو له د تندور چې کوم دی دا اوبه ورکول ویل دا اوبه وڅښئ. ما په خپله باندې چې کوم دی له 400 بوډایګانې زنانه ولدي چې دی عوامو له به چې کوم دی دا اوبه راایستې به دې منګو کې ورکولې. دا د شیخ صاحب مقام چې کوم دی دا خلکو ته معلوم. نن هغه خلک چې کوم دی د شیخ صاحب تراسه چې کوم دی یتیمانان پاتې شو. الله دې ظالمان د عبرت نشانې چې کوم دی د دنیا لپاره وګرځوي، که هر څوک په دې کې که هر څوک ملوث دی الله تعالی دې ټول دنیا لپاره د عبرت نشانې وګرځوي، ابدي زندگی دی الله تعالی د جهنم سره مخامخ کړي. هغه خلک چې کوم دی او هغه شاګردانې هغه مدرسې هغه ټول چې کوم دی نن یتیمانان پاتې شول او شیخ صاحب چې کوم دی داسې په بې دردۍ سره شهید کو.
په والله چې زړونو پې وجړل زړونو چې یو سخت د انسان په زړه کې په سینه کې چې کمر امي که نه کمر به هم د شیخ صاحب په جدایۍ باندې جړوي داسې په بېدردۍ سره ته یو عالم او یو د سپینو ډکو خاوند ته راغله او هغه داسې په بېدردۍ سره شهید کوه. الله تعالی دې د شیخ صاحب دا شهادت په خپل دربار کې قبول کړي او الله تعالی دې هغه له په جنت کې لوی مقامات ورکړي او الله تعالی دې د هغه خاندان له صبر جمیل ورکړي. الله تعالی دې د چارسدي خلکو له هم صبر جمیل ورکړي د هغوی د قربانیانو دې الله تعالی هغوی له ډېرې بدلې ورکړي چې هغوی څومره قرباني په دغه ورځو کې ورکړله په دغه ورځ باندې ورکړې وه نور یې د شیخ صاحب سره څومره محبت کړلی الله تعالی دې هغه محبت چارسدي د خلکو په خپل دربار کې الله تعالی دې قبول او منظور وګرځي. یقینا چې ډېر د قربانۍ خلک او ډېره مینه چې کوم دی د شیخ صاحب سره وکړه عزتمندو خو شیخ صاحب دې ظالمانو چې کوم دی هغه پرې نه خاو او دې فاني دنیا نه چې کوم دی داسې په بېدردۍ سره ولېږو د شیخ صاحب خو به دومره زندګي نه وه پاتې ډېره کمه زندګي به وه د شیخ صاحب ځکه چې سپینګیری انسان او هغه په تکلیف سره چې کوم دی ډېر په درد او غم سره چې کوم دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث د درس کولو دپاره یو انسان نه روان نن چې یو کس ډمچورۍ له روان وي اجړا ډانس له روان وي نو هغه د دې نه په ښه حفاظت کړي او چې یو ډم او یو اجړا قتل کړه شي تر مازدیګره پورې د هغه قاتلین هم چې کوم دی هغه نیولی شوي وي د شیخ صاحب د قاتلین چې نیول غوښتلی د چارسدي پولیسو او دغه ټولې محکمې چې غوښتلی نو تر مازدیګره پورې به د شیخ صاحب د جنازې نه مخکې دغه قاتلین ناوستي او په چوک کې به ودروي چې دا یې قاتلین دي خو څوک غواړي نو بس یو څو تصویران نه واغستی شو پلاني جماعت چې کوم دی دغه قبوله کړه قصه ختمه شوه او یو درویش د زمانې چې کوم دی هغه لاړ په بېدردۍ سره شهید شو. دا که نن په دنیا کې د دې تپوس ونه شي عزتمندو د الله تعالی یو لوی دربار پاتې دی الله شته دی دا هر څه به چې کوم دی الله پاک هلته راښکاره کړي چې په قتل کې څومره خلک شریک وو څومره خلکو پکې شراکت کړی او دا ټول به د قیامت په ورځ چې څومره عالمان شهیدان کېږي څومره انسانان په بېدردۍ سره شهیدان کېږي دا ټول انسانان به د قیامت په ورځ الله سبحانه وتعالی راولي دا به راښکاره کړي یو ځګی شته دی یو تپوس ځګین شته دی یو دربار شته دی چې هغه به لګي او د شیخ صاحب پیشي به هلته کېږي او هلته به چې کوم دی شیخ صاحب د خپل قاتل له روان کړی د الله تعالی په دربار کې به ودرئ وی به چې الله تپوس دی وکړه زما څه ګناه وه په دنیا کې چې د زه پسې په بېدردۍ سره چې کوم دی شهید کړی او مقتل کړی مو عزتمندو الله سبحانه وتعالی د شیخ صاحب شهادت په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور وګرځوي. الله تعالی دې د هغه ټول خاندان له صبر جمیل ورکړي. الله تعالی دې ټول مدارس د پاکستان کامیاب او کامران ساتي. الله تعالی دې نعمانیه نور هم دې الله تعالی نعماني له ښه ترقي ورکړي ښه شیوخ دې چې کوم دی الله پاک نعماني له ورکړي د شیخ صاحب زوی دی الله تعالی کامیاب او کامران ساتي. الله تعالی د شیخ صاحب مدرسه نور هم آباد ساتي مستقبل کې الله چې په کال کې 30,000 او 2,000 فارغان کېدو الله تعالی دې دومره ترقي ورکړي چې 15,000 په کال کې چې کوم دی هغه طلبا فارغي کو. الله تعالی دې زمونږ ټول مدارس کامیاب او کامران ساتي او الله تعالی دې زمونږ د باقي علماو حفاظت وکړه چې ظالمانان دې خدای تباه او هلاک کړي. الله تعالی دې د ابرحه په مرګ دی الله سبحانه وتعالی ټول ظالمان چې کوم دی د ابرحه سره چې څنګه عمل کړی او دقسې عمل دی الله تعالی د هر قسم ظالم سره وکړي چې د علماو سره چې څوک دا ظلم کوي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.